موږ خو د دې علم نشته چې د قیامت په ورځې به د موږ سره څه کېږي، خو دا علم ضرور لرو چې د نورو سره به څه کېږي. د مو شیرینه وروره، د تا که هر یو مذهب وي، ته که مسلمان وي، که هندو وي، او که سیک یا عیسوي وي، ته که د عرش او د فرش خالق له کوم هم نامه اخلې، الله یایې، که بګوان یایې او که ګاډ یایې، ته د مسلمان په عقیدې سره که چنده ورکوې، که خیرات کوې، که زکات یا صدقه کوې د الله په نامې، ته که د هندو د عقیدې په لحاظ سره، ته که په مندر کې شودې تلوې او که پرشاد ورکوې، ته که د عیسوي مذهب په عقیدې سره ته ګلدسته پیش کوي او که ګلونه ورکوي، خدا یاد وساته ته چې د الله په نامې بګوان له، ګاډ له یا الله له څه هم ورکوي، نو دا تا له د هغې عرش و د فرش خالق و مالک الله درکړي وي. ته هغې الله له هغه څه ورکه چې کوم تا له الله نه وي درکړي، یعنې بغض، کینه، حسد، لالچ، نفرت، بلدستی، انا پرستی، دا الله تعالی انسان له نه ورکوي. دا د انسان خپل ثواب دي، د اختیارات دي چې ځان کې یې دننه بوسي. دغه قربان که د پرشاد یا د خیرات یا د ګلدستو الله تعالی له ضرورت نشته، دغه شی الله تعالی نه خوښوي، دغه ورکه. د خپل ځان خپل ساتو. ډېره ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.